ډیویډ سټار جوردن وایي حکمت دا دی چې څه وکړو، مهارت دا دی چې څنګه یې وکړو، او فضیلت دا دی چې ویې کړو. موږ زیاتره په دې پوهیږو چې د ښه خوشحاله او روغ ژوند لپاره څه وکړو. د زیاتره ویناوالو اورم چې وایي علم قوت دی، خو زه یې نه منم. علم قوت نه دی، علم بالقوه قوت دی، او قوت هغه وخت ترې جوړیږي چې عمل پرې وشي. قوي کرکټر په اسانه او خوندورو کارونو نه جوړیږي، او نه دا د قوي کرکټر نښه ده. اخلاقي قوت په یو انسان کې هغه وخت پیدا کیږي چې یو کار یې زړه نه غواړي، خو هغه باید وکړي. یعنې د خپلې خوښې لپاره یې ونه کړي، بلکې د کار د ارزښت لپاره یې وکړي. ښه او با کرکټره خلک هغه کارونه کوي چې کول یې ښه وي. دوی داسې نه کوي چې د مازدیګر له کاره ستړی راشي او تلویزیون ته پرېوځي، بلکې دوی سمدلاسه پاڅېږي او خپلو بچو ته کتابونه لولي. دوی د ژمي په یخ سهار توده بړستن کې تر ناوخته نه پرېوځي، بلکې سهار وختي پاڅېږي، تمرین کوي او خپل مغز او بدن پیاوړی کوي. او دا چې عمل عادت دی، نو تاسې چې څومره مثبت کارونه کوئ هومره به مثبت عادت کیږئ. موږ زیاتره وخت د ښو او سمو لارو په تمه ناست یو، خو دا رانه هیر وي چې ښې لارې په تمه نه، بلکې په ګرځېدو پیدا کیږي. هیلې او ارمانونه ښه وي، خو یوازې لوی فکر نه کاروبار درکولی شي، نه خرڅ درکولی شي، او نه له تاسې د خوښۍ انسان جوړولی شي. د توماس کارلایل په وینا اصلي شی عمل دی، فکر نه دی. فکر په دې ښه و چې د دې عمل و. کوچنی عمل تر لوی هوډ ښه دی.